د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته چې څوک به اوس موږ په دې وخت کې په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ وروسته ګوري ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. نن در سره په دوه موضوع باندې لنډې خبرې کوم. دا چې موږ 2 ورځې پروګرام هم نو کړی، نو دا 2 موضوع را سره دي. دا یوه ویډیو مته لکه پخوا ځینې ملګرو رالېږلې وه، خو بیا زه لکه 2 ورځې موږ نه وو، نو هغه ویډیو ما ونه شو کولی چې زه نشر کړم. نن بیا در سره نشر کړم چې دې کې تحریک طالبان پاکستان، هغه طالبان چې په پاکستان کې شرعي نظام غواړي او د هغې دپاره جدوجهد یا کوښښ او زیار باسي. یوه ویډیو به در سره د هغې په اړه شریکوم، او بل لنډ د ملا ضعیف د کتاب څخه ډېر لنډ غوندې هغې چې کوم څه لیکلي وو په هغې به زه خپله یوه لنډه تبصره ولرم. تر اخره له ما سره اوسئ. نو لومړی در سره دغه ویډیو شریکومه چې کوم یو تحریک طالبان پاکستان چې هغوی په پاکستان کې شرعي نظام غواړي او وایي چې په ټول پاکستان کې به موږ شرعي نظام راوړو. دلته ټول نظام کفري دی او د کفر سره موږ مسلمانان هلته نشو کولی چې د کفر د قانون د لاندې ژوند وکړو، نو موږ دغلته د دغه نظام خلاف به موږ جنګیږو. نو تاسو دغه ویډیو واورئ، ویې ګورئ، بیا به پرې وروسته زه لنډه تبصره لرم. نو دا ویډیو تاسو سره شریک موږ صرف د یوې جنسۍ پورې، صرف د یو حلقې پورې محدود نه یو چې مثلا موږ ته په فاټا کې یا په قبایلو کې یا په یو ضلع کې زموږ هدف دا دی چې موږ به په پاکستان کې اسلامي نظام او اسلامي خلافت قایموو. موږ صرف د یوې جنسۍ پورې، صرف د یو حلقې پورې محدود نه یو چې مثلا موږ ته یا په یو ضلع کې یا په یو علاقه کې شریعت ملاو شو، یو علاقه موږ ته ملاو شول او بس زمونږ جدوجهد ختم شو. بلکې زمونږ جدوجهد صرف یوازې د پاکستان دپاره هم نه دی، او زمونږ جدوجهد یوازې دا هم نه دی چې نیم شریعت، جزوي شریعت، 99 یو کم 100% شریعت نه غواړو. موږ 100% شریعت غواړو، او 100% شریعت چې دی دا صرف او صرف په جنګ راځي، دا صرف او صرف په جنګ راځي، او د جنګ نه بغیر زمونږ بله چاره نشته دی. وما علیه ورونو. دا خو دغه تحریک طالبان د پاکستان دا ویډیو ماته مخکې زما یو ملګري رالیږلې وه، خو دا چې زه 2 ورځې نه وم، نو دغه ویډیو ما نه وه نشر کړې، نو دې په خاطر باندې ما نه نشر کړه. په دې کې دا ویډیو لږه اوږده وه، خو ما لنډه کړه ځکه بیا ځینې ملګري تنګېږي، پورې نه شي اورېدلی. نو په دې کې دا وایي چې لکه موږ په پاکستان کې نه یوازې دا چې پاکستان به موږ سره مذاکرات وکړي او د مذاکراتو د لارې به موږ له دوکه راکړي یا به موږ دوکه کړي په دې باندې چې شرعي نظام به راولو، خو هغه بیا دا کار دوی نه کوي. نو د دې په خاطر باندې او یا که موږ ته صرف وایي چې یوازې فاټا کې یا قبایلي علاقو کې ته شریعت راولو، نو را خواته مه راځئ. هغې ویله چې نه، دغه ټول نظام چې دی کفري دی، دا به موږ په ټول دغه نظام چې دی دا شرعي نظام به راولو او کفري نظام به د پاکستان نه ختموو، او داسې نه کېږي، دا په جنګ کېږي. نو ملګرو که چېرته دا ځلې تحریک طالبان دغه نظام بدلول غواړي او په جنګ یې بدلول غواړي، نو په کار دا ده چې د پښتونخوا پښتانه د طالبانو سره په مقابل کې ونه درېږي، بلکې لار ورکړي پرېږدي چې د پنجاب فوج سره دوی خپله مقابله وکړي او هغه سیکولر فوج چې دی د هغې څخه خپله ازادي واخلي. بیا وروسته د پښتنو خپله مسله ده چې کوم نظام غواړي خپله ځان ته په داخل د پښتونستان کې، هغه به بیا وروسته دوی خپله خبرې کوي، خو دوی باید پرېږدي لږه تېر ځل داسې ونه شي چې ځینې وخت کې بیا پنجابي کومه اسټبلشمنټ یا دغه ارمي چې ده دوی د پښتانه په خپل منځ کې اچوي، په جنګ اچوي، ځکه چاته نیشنلستان وایي، چاته سیکولر وایي، او چاته بیا دغه طالبان وایي. نو دا باید پرېږدي، پښتانه پرېږدي، یو بل تلاس ورکړي او پرېږدي چې تر اټکه پورې یا تر مارګرۍ پورې دوی خپل دغه امارت جوړ کړي او اسلامي نظام پکې راولي، ځکه دغه نظام د ټولو دپاره بهتره نظام دی او د دې سره په ازادي هم راشي، لکه لوی افغانستان به جوړ شي او یو مکمل لوی خودمختاره آزاده افغانستان به په همدې ډول باندې جوړېږي انشاءالله تعالی. دوی به پرېږدو. بل ځکه دا موږ ولې اسټبلشمنټ یا پاکستاني دغه کوم نظام چې دی دې ته موږ اسلامي نظام نشو ویلی. ملګرو عبدالسلام ضعیف په خپل کتاب کې لیکي، وایي کله چې زه 2 لوړپوړو چارواکو یعنې د پاکستان دا ونیولم او دغه ته حواله کولم امریکایانو ته، نو په هغه وخت کې هغه کوم امریکایان چې دوی چې کله زه حواله کړم، دوی هلته ولاړو، وایي زه هغه امریکایانو لوڅ لغړ کړم او بیا ښه وډبولم، ښې ووهلم، او دوی ولاړو، وایي دوی د خولې نه یو اف څه نه و چې ورته نه شو ویلی چې زموږ په مخ کې خو یې مه لوڅوه، بیا وروسته که تاسو هر څه کوئ هغه ورسره وکړئ. نو دا هغه بېغیرته خلک دي چې د ډالرو په مقابل کې خپل مسلمان ورور خرڅولی شي، نو دا په هېڅ باندې صرفه نه کوي، ځکه دې د تېرو څو لسیزو راهیسې د افغانانو په وینو باندې تجارت کړی دی او تر اوسه پورې لا کوي. خو باید طالبان
خپل د افغانستان طالبان چې دي باید په دې وپوهیږي چې دوی سره به دوی هیڅکله دغه خپل په صحیح طریقه به ورسره نه ځي، ځکه چې دا پاکستاني اسټابلیشمنټ چې دی دا همیشه دوکې کوي، دا ګوري چې تر څو پورې یو ګټه وي خو هغه ته پورې بیا سپورټ کوي چې پیښې چې دې کې نوره ګټه نشته طالبانو کې، نو که بیا د خرڅولو وخت راغی یا بل شی راغی هغه ورسره بیا په پخواني طریقه باندې به ورسره ځي، ځکه دوی دا کار تل کړی دی. ما سره سټوډیو کې نن اساس هم ښه زه نن ډېرې خبرې نه کوم، وشو زه یو لنډ غوندې یو شعر ویم بیا د هغې په باره کې به یو څه د خبرې مو کوم، نو بیا اساس ته وخت ورکوم، هغه پاس سټوډیو ته تیاری ما سره شته دی، هغه بیا سټوډیو ته راشي. د علم باره کې دی ملګرو، دا د علم باره کې یو شعر دی، وایي علم راځئ په ژوند کې دغه هم راواخلو، راځئ په ژوند کې دغه هم راواخلو چې د ټوپک پر ځای قلم راواخلو، غم د وطن د آبادۍ چې وکړو نه چې ورانۍ پسې بم راواخلو، کاروان د پوهې سره مخکې ویسو، کاروان د پوهې سره مخکې ویسو، بیا به جنډه مونږ د علم راواخلو، دا چې تدبیر او علم مونږ سره وي هم خلافت به د ادم راواخلو، راځئ وطن د احمد خان وګټو، راځئ وطن د احمد خان وګټو چې اتفاق سره قدم راواخلو، مونږ به ویاړ د ازادۍ وګټو بورا که علم او قلم راواخلو. ورونو اوس خو دنیا ښه پرمخ تللې ده، بغیر د علم نه بل هیڅ قسم پرمختګ نشي کېدلی، بغیر د علم نه خپلواکي نه راځي، بغیر د علم نه په هغه وګړو کې یا کوم هیواد کې چې اوسېږي په هغه کې شعور نه بیداره کېږي، بیا همیشه دغه بهرني هیوادونه چې هر قسم غواړي سیاسي لوبې ورسره شي کولی، چې هر قسم غواړي په خپل منځي جګړې متشي راوستلی، نو دې په خاطر باندې د یو باشعوره وګړو د هیواد لپاره پکار دی چې هلته تر ټول ولس باید تعلیم یافته وي او خاص کر لوړو زده کړو پورې ټول تعلیم وکړي. نو د دې سره باید موږ ټول په خپل نوي نسل باندې کوشش وکړو چې هغې ته د تعلیم زمینه برابره کړو او په همدغه رقم باندې کولی شو موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. نو زه به اساس صاحب راواخلم، هغه به تاسو سره خبرې وکړي. اساس صاحب په خیر راغلی. په خیر اوسئ زماني صاحب، تاسو ته او درنو لیدونکو ته چې څوک موږ همدا لحظه لایف ګوري یا په ژوندۍ بڼه هم ګوري، ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. نو راز صاحب تاسې خپلې خبرې وکړلې، نو زه متاسفانه د افغانستان حالات داسې خراته نه ښکاري نن چې متاسفانه دا د اوو غټو صنعتي هیوادونو عاجله غونډه جوړه کړې وه د افغانستان په ارتباط باندې، او هغو داسې تصمیم ونیو چې نه دا چې موږ کومک به نه کوو بلکې حتی موږ به بندیزونه هم ولګوو، او داسې شواهد او دغه ویل او موږ سره شته دی چې حتی ډېر خلک په اعدام شوي هم دي او حتی یعنې د شکنجه شوي هم دي. نو دا داسې ډېر ښه خبر نه و زماني صاحب، ځکه چې همدغه صنعتي هیوادونه دي په مجموع کې همدی همدغه دنیا په خپل اقتصادي کنټرول کې یوه یعنې تقریبا نیولې ده، او دې چې هر څه وغواړي یعنې تقریبا د دې اقتصاد او دغه اقتصادي سیستم ټول سره مشترک دی. نو دا په افغانستان باندې یعنې ډېر بد اغېز تشویش د په کار نه دی. هغه مسله دی په خاطر داسې دوی وایي چې دوی غواړي چې بیا په مشترکه ډول باندې دوی دغه د طالبانو کوم حکومت چې دی دا قبلول غواړي، خو هغه اول دوی خپل سلا مشورې کوي او ټول هیوادونه چې کله سلا مشورې ته ورسېدل، غربي او امریکا هیوادونه چې دي کوم غربي هیوادونه چې دي، نو بیا په دغه وخت کې دوی بیا کولی شي چې دغه طالبانو حکومت په رسمیت باندې وپېژني، خو هغه پورې صبر کوي چې دوی خپل حکومت هم جوړ کړي. یو بل زه درته لنډ غوندې یو جواب د کومنټ والا ته ورکوم، بیا وروسته سره زه خبرې کوم. وایي تاسو که پنجاب سره دښمني کوئ نو اردو کې ورته وایه، که پښتو کې وایي نو بیا به جواب ملاویږي. ولی الله ورور مې دی، ولی الله وروره د څه دی که ته د پنجاب میډیا وګورې نو هغه پښتنو ته لګوي دی، هغه ورته په اردو ژبه کې لګوي، ښه په هماغه اردو ژبه کې ورته لګوي. او دا څه چې میډیاګانې ته به ګورې که نه جیو نیوز شو، دا ARY شو، دنیا شو، ایکسپریس شو، دا تا ته به ټول معلومي ځکه ته خو مالته اوسېږي، دا ټول په اردو کې لګیا دي او همدغه اردو باندې تبصرې کوي او تاسې ټول ورباندې پوهېږئ د ګلخانانو او د نورو پښتنو ذهنونه خرابوي او په هغې کې ورته زهر شیندي.
نو هغه خو په خپل اردو باندې راګي هغه دې پیږي چې د افغانستان پښتانه خو لکه دا غوږه به اردو نه درته خو نه پیږي نو زه مرتبط خپل پښتنو ته راګي هغه مثلا د ګلخانان برند واش کول غواړي نور څه مقصد نه دی ځکه هغه بس هغه چې هغه کمی تفسیری کوي ما هم دې په خاطر باندې کوي اساس څه دا یو بل کومنټ هم دی دا ګران سیب را لګره دا به ویو به وروسته دغه وکړو دې کې بالکل په دې خپل شعر کې خاصه پیغام شتون لري د هیواد د آبادی او پرمختګ عمده اصل علم او پوهه ده نړیمن ګران سیب راساس تاسو خپل تفسیر ته دوام ورکړئ نو او زه هغه خپل خبره تر اعظم زماني سیب دا هدف دلته د دې نه دا دی چې صحیح ده د دې خو ټول همیشه د اقتصادي پروګرامونو او د سیاسي پروګرامونو سره تړلي دي دې کې شک نشته دی ولې چې وغواړي هماغسې کوي ګنې دا دومره نه مو کیدای شي دا طبیعي خبره ده کیدای شي شاته چې ولې دا خبره زه دې په خاطر کوم چې افغانان باید همیشه ویښ او بیداره واوسي د دې په خاطر چې د همسایه‌ګانو د ښکار نشي د سیاست ښکاري نشي د اقتصاد ښکاري نشي نو زه هغه ستاسې مخکینۍ خبرې سره بالکل توافق یم چې باید موږ همیشه په دې باندې باید ډېر دغه ولرو چې زمونږ اولادونه زمونږ لورګانې زمونږ یو ډېر دروند مېلمه دی الله دې وکړي چې اوس هم که زمونږ پروګرام کې شامل وي هیواد دوست صاحب دی یوسف هیواد دوست صاحب ډېر یو فرهنګي شخصیت دی راډیو هم لري او ډېر زیات مخکې یوه مجله هم چلوله د پښتو ژبې دپاره ډېر زیات کار کړی هغې سلام راستولی د سلامونه زماني صاحب ستړي مه شئ یوسف هیواد دوست صاحب دی یوه ورځ به د خیر سره دا خپل پروګرام کې مېلمه کوو او بلنه به ورته ورکوو چې راشي موږ سره په دغه پروګرام کې برخه واخلي تاسو خپل پروګرام ته دوام ورکړئ ځکه چې دا مال چې به لاړ نه شي ځکه هیواد دوست صاحب خو زموږ ډېر معزز شخصیت دی په موږ ډېر ګران دی نو زه تاسو خپل خبر ته راساسې دوام همیشه زماني صاحب په افغانستان کې کله چې د حکومتونه راغلي دي کله چې دغه سیاستمدارانو یا کمې دغې چې کړي دي کم هدف یې ځان رسولی دی په مجموع کې یعنی هغه شخصي دغو ته ډېر زیات توجه شوی دی ولې خوشبختانه اوس په افغانستان کې د نوی نسل تعلیم تربیې د تحصیل سره د ټکنالوژۍ سره د نننۍ دنیا عصر سره بالکل آشنا دی او دې تر ډېره حده پورې ډېر زیات دغه یعنی یو درک او هغه د ښه او د بدو توفیر شي کولی ولې بدبختانه چې زموږ همسایه‌ګان او په خصوصا پاکستان پنجاب زه یادوم او ایسای هغې چې کمې پروژې غواړي په افغانستان کې ځکه چې افغانستان چې یو ضعیفه ملک دی چې 40 کاله پکې جنګ دی هر څوک غواړي چې په اسانه شکل د افغانستان نه استفاده شي کولی زموږ همسایه‌ګان نو هغو ته هم دغه چانس و او دا د دې خبرې موږ هدف همیشه زماني صاحب دا دی چې موږ پښتانه باید رایښ شو موږ باید د علم د فرهنګ زمونږ یعنی دغه ټول باید داسې یو حالت راشي چې زمونږ یعنی یو پښتون باید بې سواده موږ ونه لرو تاسو تفسیر هم کوئ زه به یو کمنټ هم لولم ته به بیا دوام ورکړي صحیح ده اوس بالکل تاسو کمنټ هم ولولئ بیا به زه نورې خبرې هم وکړم خو داسې منځ کې بیا پروګرام ښکلی کېږي پاکستان کې اسلامي نظام راتل ضروري دي ځکه چې موږ نه غواړو چې دوی په اور کې وسوځي د دوی مقصد دا دی چې دوزخ په اور کې وسوځي ځکه د اسلامي نظام ډېر ضروري دی وسوځي په اور کې وسوځي د دوی د اور نه د بچ کېدو لاره همدا ده چې طالبان پکې اسلامي نظام راولي ژوندي دي وي تحریک طالبان پاکستان لکه دا یو ورور کومنټ کړی او زما یو بل دغه د ورور کومنټ لیکمه سلامونه زماني صاحب څنګه یې ژوندی مو ژوند مو ښه دی ټویټر یوز کوي نه معین الله اورګزی وروره ټویټر خو دومره نه استعمالوم بلکې نه هېڅ کوم یې نسته په دغه باندې نو هغې کې زه نه یم خو بس تاسو سره به انشاءالله تعالی د سکایپ د لارې یا د کوم بلې لارې به اړیکه ونیسم وراسا صاحب تاسو دوام ورکړئ او نو زماني صاحب د طالبان چې دي که تحریک طالبان د پاکستان دی او که د افغانستان طالبان دي دی په یو ټغر راغټ شوي دي او د دې هدف مرام یو دی یعنی په دې کې داسې کوم دغه نشته دی ځکه هغه چې طالبانو چې په افغانستان کې چې اوس دغه ته ورسېدل یعنی خپل هدف ته ورسېدل نو اوس وار د هغه ځای د تحریک طالبانو دی چې هغه هم باید دغه ته ورسېږي خپل هدف ته ورسېږي ځکه مخکې دا ستاسې چې دغه ویډیو نشر کړله دغه بیخي دقیقه ده چې دی نه غواړي چې مثلا په دغه باندې وشي یعنې دا هر څه باید د زور د لارې راشي که چې د شرعي نظام راځي نو دا باید د زور د لارې راشي او دغه د انګریز قانون باید د دغه ملک نه باید لرې کړي ځکه چې هلته خو ټول مسلمانان دي طالبان دي ټول هغه خلک اوسېږي چې هغه ټول دغه ته دي ولې هغې غولېږي ځکه چې هغه ول هغه خپل آیین هغه خپل قانون ته که وګورې وروره دا دغه قانون چې ته په پاکستان کې لرې دا د
مسلمان قانون دی، دا د کوم ځای نه راغلی دی؟ حتی ستاسې په پاکستان کې هغه ژبه هم په غیر د دې نه چې قانون هم د انګریزي دی او انګریزانو ورباندې خپله ژبه هم حاکمه کړې ده، دغه هغه خپله ژبه ورباندې یعنې مستقیما د داسې د غلامۍ دغه ثبوت ورته ورکوي چې دغه ژبه هم در باندې حاکمه ده، قانون هم زما د دغه چتر لاندې ژوند کې هر څه چې کوې زما د دغه لاندې به کوې. نو دا بس دا به د طالبانو به انشاءالله دغه خپل ملک به ازادوي او د پنجاب نه به ازادوي او دلته به یو شرعي او اسلامي حکومت راځي انشاءالله. نو تاسو کوم کمنټ لولئ او نورې څه خبرې تاسو هم لرئ نو راسه مهرباني وکړئ. یو کمنټ دا بل هم دی، وایي دا ابراهیم زموږ ورور دی همیشه موږ سره دي لیکلي دي که په رښتیا طالبان استعدادونو ته اړتیا وي یا که په رښتیا دوی په هیواد معین وي نو تر اوسه به مو یو متخصص افغان په دنده ګمارلی وی. انشاءالله تعالی ابراهیم وروره دا کار به کوي، ځکه خاص کر د افغانستان ځینې چینلونو تلویزیون چینلونو ته چې دوی کوم ملګري راځي ډېر ښه فصاحت د ژبې لري او ډېر ښه تشریحات ورکوي. انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به ډېر ښه کسان په دندو وګماري. نو امید لرو چې دا کار دوی وکړي، ځکه که د افغانستان د پرمختګ لپاره باید دغه د کار خلکو ته دندې وسپاري، څوک چې کوم د کار دپاره وړ کس وي باید هغې ته دندې وسپاري چې کوم کې د هغې کوم زده کړې کړي او لوړې زده کړې وي هغوی ته باید هغه دندې وسپارل شي. نړۍ مننه. ځکه د یو بل کومنټ هم دی زماني صاحب زه به ستا د خبرې سره زه ډېر دغه نه یم، ځکه دې که هغه مسلکي خلک هم راولي د طالبانو د جملې څخه نو هغې به حتماً تحصیل به په اسلام آباد کې به کړی یا به په پنډۍ کې کړی او دغلته چې دیو تحصیل کړی دی دغه هماغه د انګریز او د عیساید په دغه کې به دغه شوي دي، یعنې دا د بد نه ورپسې بدتر حالت راولي په افغانستان کې. راسا صاحب داسې ځکه چې دغه مثلا ځکه دغه د پنجاب نصاب ما هم لوستلی دی، ځکه هغه مهمه ده چې هر څوک د پنجاب نصاب ډېرو پښتنو په پښتونخوا کې لوستلی دی، مګر هغه د ډېرو د افغانستان د پښتنو نه کلک نشنلستان هم دی، په پښتو معین خلک دی او په افغانستان هم معین دي. نو دا دې پسې د هغه نصاب یې څومره لوستلی دی خو بیا هم هغه د کومې کورنۍ کې چې رالوی شوي دی هغه کوم احساس د پښتونولۍ له ورکړی دی او هغې ذهنونه بیداره ساتلي دي، هغه به د خپل قوم د خپل ملت د خپلې ژبې سره به مینه لري انشاءالله تعالی. هغې کار چې د زده کړې کلي خو چې بیا د غزا او خاص کر د افغانستان ازادي خاورې ته راشي نو هغه به د هغې فکرونه به ازادېږي او خپلواک فکر به لري او د خپلې خاورې دپاره به فکر کوي، نه د پنجاب دپاره. ځکه چې مشر مولوي چې و ملا عمر هغې سره هم هغه واقع شوی چې هغه جنرال بابر له راغلی بېرته یې پاڅولی تر چې زه تا سره دا نه منم او نه دا زما کار دی. نو انشاءالله تعالی امید به ساتو چې هغه مولانو کې هم هغه خپل هغه ځینې د خپل هېواد سره مینه او هغه نشنلستي خواص به پکې موجود وي. سر ته کار دا کوم بل دغه وکړم دې کې څه لیکلي چې دا ما خو دا ونه لوستو مشال مومن څه لیکلي دي ژوندي دي وي تحریک طالبان پاکستان انشاءالله چې پاکستان په خیره د طالبان حکومت راشي انشاءالله، بلکې تر مرګلي اټکه پورې راشي چې لوی افغانستان جوړ شي. خلکو ته د کار زمینه برابرې کوي، هغه خلک چې غلاوي کوي هغه نه کار لري، هغه خلک چې غلاوي کوي هغه نه کار لري او نه ډوډۍ. واقعیت هم دا خبره ده خان افغان وروره، ځکه چې کوم ځای کې ولږه ډېره شي خاص کر په اسلامي پخوا چې کوم وخت خلافتونو په هغه وخت کې به چې غلا وشوله اول به دوی کوشش کوو چې وګوري چې دا سړي د مجبوریت څه مجبوره و چې د کوم شي نه په خاطر باندې غلا کړې ده، یا بیخي په ځینې وخت کې دومره فخر په کور کې د انسان دومره ضرورت وي چې هغه به غلا ته مجبوره شي. نو الله پاک دې د افغانستان هر کورنۍ چې ده د هغې څخه غربت لرې ساتي او دومره دې الله پاک نه مجبوره کوي چې غلا ته مجبوره شي. ځینې خو یې هغه بس دغه پیشه خپله ځان له جوړه کړي، هغې ته بیا سزا ورکول پکار دي او ځینې بیا مجبوریتونه یې چې رانیسي نو هغې سره بیا مرسته کول پکار دي چې دغه مشکل نه یې راوباسي. نو دلته یو بل ډېر لوی کومنټ دی خو دا به ولوستلی شمه که یا نه بس دا کومنټ مې ښکاره کړو فضل الدین قریشي وروره، ځکه اوس لوستل بیا راته ګران دي ځکه له ګورکوټ یې زما پسې سترګې کار نه کوي. نو خوشحاله اوسئ ځکه دومره اوږد کومنټ دې لیکلی دی ځکه د افغانانو په ګټه دې لیکلی دی ځکه ته معلومیږي. نو نړۍ مننه. او زماني صاحب دا بعضې دوستان چې کمنټونه لیکي او که دی غواړي چې موږ سره په آینده پروګرامونو کې په ژوندۍ به راشي نو تاسو سره دې په تماس کې شي، هغه بیا د هر وخت یعنې که امادګي لري ولې یو ورځ مخکې تاسو ته احوال درکړي چې په هغه ورځ زموږ کوم بل میلمه څوک نه وي که نه. نه ما دې سره بل دغه کړی که څوک غواړي کولی شي که نه لکه چې ډېر لنډه ویډیو جوړه کړي راویلېږي سوال به هم پکې یا به موږ ځینې نشر کړو او ډېره لنډه ویډیو به وي. نو کوم ملګری غواړي هغه شان هم شي کولی چې موږ ته خپل دغه راواستوي ویډیویي پیغام یا ویډیویي سوالونه. انشاءالله تعالی ټکر صاحب هم یو ورځ میلمه کوو
چې راشي چې د ګام په نوم باندې تحریک جوړ کړی د لوی افغانستان غورځنګ د هغه ان شاء الله تعالی ورځ به را دعوت کو چې اوس د اوسنی شرایطو باندې خپل تفسیر وکړي. نو اساس یې زم دا پروګرام به دغه کو ختم به کو بالکل سم ده پروګرام به دغه کو ختم به کو او بس ټول هغه ملګرو سره چې موږ سره په دې پروګرام کې برخه اخیستل و ټول څخه یو نړۍ مننه. موږ ته خپل څرګندونه را لګلې وي تاسو څخه یو نړۍ مننه. تر بیا مو په لوی الله جل جلاله سپارم خوشاله آرام او سوکاله ژوند لرئ او د یو لوی او پر امن افغانستان په هیله. تر بیا د لوی الله جل جلاله په امان.